د بلخ مرستیال والي په مشرۍ د دولتي تاسیساتو، مرکزونو او څلور لارو نومونو د بدلولو په موخه ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې د بلخ ولایت اطلاعات و کلتور، عدلیې او د بلخ ولایت مقام د دفتر رئیس، همدارنګه د مزار شریف ښاروال او د بلخ د پوهنې مرستیال ګډون کړی وو. د ناستې په پیل کې د بلخ مرستیال والي دغه کمیټې ټولو ګډونوالو ته ښه راغلاست ووایو او د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا د حکم پر اساس هیڅ دولتي ارګان او یا شخص په خپل سر نشي کولای چې دولتي تاسیساتو، تعلیمي بنسټونو، روغتیايي او کاري مرکزونو، همدارنګه ښارونو، څلور لارو او نورو عامه اړینو او حساسو ځایونو نومونه بدل او یا هم د بدلولو اعلان وکړي. همدارنګه ښاغلي ابو ادریس غوښتنه وکړه چې دغه فرمان دی په بشپړه توګه عملي سي او د کمیټې ټولو غړو ته لارښوونه وکړه ترڅو د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا د حکم سره سم به د ښار په یو شمیر برخو کې د څلور لارو نوي نومونه د افغانستان اسلامي امارت د شهیدانو په نوم ونومول شي. وروسته د کمیټې ټولو غړو خپل نظرونه او وړاندیزونه د حل په موخه وړاندې کړل او ټولو په ګډه دا پریکړه وکړه چې د دولتي تاسیساتو، مرکزونو او څلور لارو د نومونو د بدلولو په هکله به لومړني ګامونه پورته کړي.